تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وإذا تقوى توخد ځان سره زیاته کا ځکه چې کله شپه راشي نو بیا ګوره دا پته نه لګي چې سهار ته پاتې کېږي او کنه. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. او ډېرې دي چې واقعي به کوي راغلي دي شاعر وایي چې ناوي تېره کړي د خپل هلک دپاره او د لیلة القدر په شپه د الله ساه اخیستی دي ته پرې نه دي چې د جنۍ د خپل خاوند سره ملاو شي. بس وایي وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. او دې چې ډېر ماشومانانی په کورونو کې چې مور پلار او مشرانې په دې تمه دي چې دوی به لویي خو په حق عمر کې هغوی د دې قبرونو دې تیرو ته ورکوي شوي. د قبر چې کومې تیرې د ماشومانو ته ورکوي شوي. بیا مخکې څه وایي وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. او ډېر روغ چې دې مړه شوي دي بغیر د بیمارۍ نه بغیر د بیمارۍ نه روان وي راولید بالکل داسې یو تکړه ځوان سړی بس एकदम بېسېچلو شو مړ شو. بیا شاعر وایي وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. او ډېر مریضان داسې دي چې اوږده اوږده زمانه پاتې شوي. مسله د نیټې ده مسله د دې نه چې مرض په چا کې دی او په چا کې نه دی. بیا څه وایي وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. او ډېر هلکان او ډېر ځوانان داسې دي چې سحر ماښام په هغوی باندې اوړي هغوی د خندا شنه او په بل ځای کې ولې څوک کفن تیاري خو دې ته خبر نه چې دا کفن زما دپاره تیاري دی په خپل خندا کې خپل دنیا کې مشغول. وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. او ډېر کسان دي چې په سحر کې په خپل قصر کې وو خپل بنگله کې وو. سحر یې په کوم ځای کې کړو سحر یې په بنگله کې تیر کړو او شپه په کوم ځای کې تیر کړه قبر کې. بیا څه وایي فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. نو د خپل رب تقوا په ځان کې پیدا کړه ځکه چې صرف دغه یو لار دی چې انسان ته په امان ملاویږي د قیامت په ورځ باندې. بیا په آخره کې دا خبره کړې ده تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تقوا ته خل ځان سره زیاته کړي ځکه چې پته نه لګي د سحر په پتا باندې راځي او کنه راځي. دا موږ چې څومره خلک ناشي موږ ته پته نشي چې سحر به راځي او کنه به راځي. بچا سره چې د تقوا توخه نه هغه کامیاب انسان دی. د مرګ سخت الله سبحانه وتعالى دې موږ ساتي. الله به موږ د مرګ سختي اساني. رسول صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء سيد ولد بني آدم. عائشة رضي الله عنها چې کله به هغه د مرګ د سخت رااله نو ټوکې په دې مخ باندې اچولی و. اخوا کې ورسره یو لوښی پروت و په هغې کې اوبه وي بس په دې لوښي کې چې کله سخته وه په ډېره شو په دې لوښي کې به لاس وو او بیا به په دې مخ راښ کړو بیا به دا وي لا اله الا الله ان للموت لسکرات. یقینا وي د مرګ دپاره ډېرې سختې دا سخته به چا راغلې وه رسول صلی الله علیه وسلم. بلکې عایشه رضی الله عنها وایي ما چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره سخته لیدلې ده د مرګ نو نه دومره مخکې په چا راغلې ده او نه بیا په چا راشي. غټه سخته چې د مرګ راغلې ده په چا راغلې ده ابو رسول صلی الله علیه وسلم. عیسی علیه السلام یو عجیبه قصه. عیسی علیه السلام په ځینې کسان رالو چې د الله په حکم باندې مړي راپاسي هغه یو راپاسو نو موږ د یو مړ خو ته راپاسو هغه سید نو ته دې څنګه ورګو چې رسام بن نوح علیه السلام له زوی چې ډیر راپاسو قبر له تلی مالته عیسی علیه السلام دوه رکعاته ونځو او به رب العالمین ته سوال وکړ نو سام ابن نوح د قبر نه راپاسي چې کله د قبر نه راپاسي نو دا ګیرم ته کې سپینو او د سر د یو اختیم سپین شي. نو عیسی علیه السلام ورته چې تاسو په وخت کې خو دا ویښته نه سپینېدو ځکه چې اول ویښته چا سپین شوي د ابراهیم علیه السلام هغې نه مخکې ویښته نه سپینېدو ستا دا ویښته څنګه سپین شوي نو هغوی دا دوه خبرو دلاسې سپین شي د غوږو ته کېدی.
یو د مرګ هغه سختي چې کوم زور ما در کړی هغه د اوسه پورې ماته احساس کیږي او په منځ کې زرګاو کلونه ګوره تیر شي. دویم تا الله ته سوال وکړو چې ډېره پاسه نو کله چې الله امر وکړو زما د پاسېدونو ما یې وکړه سو قیامت راغی یا غیر نه بوډا شو نو یې دا غیر بوډا شو ما یې که قیامت راغی بس حساب کتاب له پاسې ویل اوس رب العالمین ته مخامخ کیو. دا عجیبه واقعه ده. عمر بن الخطاب امیر المؤمنین رضی الله عنه کعب الاحبار ته وی ويحدثنا عن الموت دا مرګ څنګه مونږ ته وای ناغه ته وی امیر المؤمنین دا مرګ سخت دي سي کنه چې ته غني راوالي او د شړې په دې خله کې دنه ورمنډي او دا دنه په دې سینه کې او په دې معده کې او په هر ځای کې دنه لاړ شي او بیا هر غنه یو رکته ونخلي هر غنه یو رکته ونخلي او بیا یو دیشي سړی راکاږي چې باغه کې سم طاقت نو چې راکاږي کله فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى نو کوم رک چې وسره خته یغه وشلي کوم چې نه یغه پاتیش دا د مرګ کوم ټیم کې انسان نه سوځي دا سخت ده. بلکې روایت کې راځي چې د مرګ سخت دي چې دلته شړی باندې چې 300 د توري گزارونه وکي 300 گزارې چې د توري بچا باندې وکي د دې سره کې شړی نه چې کله چې انسان نه سوځي نه هغه دي شي. عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه دا خبره په خپل ژوند کې کوله ویزا غسړي تاریان چې د مړکی او د عقل کار کوي او د مرګ حالات مونږ ته نشي ویل چې مرګ څنګه کله چې باغ باندې مرګ راغی نه زیو ته پلار ته دا خبر ډیره کور وستو وای چې مرګ څنګه دا غوته ډیره خبرې زنی شم کوله خو دې څه به وایم چې اسمان راغلی د پزمکه باندې ورېدل او زې په منځ کې بن شي او لکه سړی چې د احد غر وروړي زما به مری یخو دی او نور وډیر ته لسنی شي د ځن کدن دا سخت چې دا بهر سړی باندې برایي څوک چې مړ شي دا غوته رکړي دا ستان نمبر پاتې دی د دې ګلاس ته جار سره وي ګوټ کوي او ګوټ لري تریخته کله دې سختي نه بعد دي وی چې مخکې به نور سخت نه بیا هم دې سختي دي چې غاړه خو دې خو عجیب خبر ده چې دې سختي نه بعد چې کوم سخت ده دینه ګرانه هغه د دینه ګرانه زموږ ډېر خلک سوي یو پلانې مړ شو شو دمشق او یو حدیث راځي امام ابن حنبل راوړی دی او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې راوړی عائشه رضی الله عنها یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې وی چې یا رسول الله ماتت فلانه پلانې مړ شو او دمشق پلانې مړ شو او دمشق رسول صلی الله علیه وسلم قال شو او غیته و انما یستریح من غفر له دمکی خو په قبر کې هغه څوک چې الله یې وبخي دمکی څوک چې الله یې وبخي او چې وې نه بخي اته هیڅ دم نشته ځکه چې د قبر اولنۍ شپه ستاسو ټول ژوند نه جوړ دی دا چې په دنیا کې سکړی د الف نه دی یا پورې د دې نتیجه به د کله ملوي د قبر په شپه کې اولنۍ شپه کې کله چې انسان امتحان ورکړي په سکول کې یا مدرسه کې او د تجربه وساسوي نو بیا په بورډ باندې لیکلي په پلاني تاریخ باندې به نتیجې راوځي نو په دې کور کې سړی چې په دې کټ کې دغه سوچ کوي لوبي کوي د وړو سره دغه سوچ کوي حتی که سوچي چې زمانه نتیجه به څنګه راوځي او به چې سحر ورشي اسمبلی ولګي سکول کې یا مدرسه کې او استاد زیره سټیج ته راوخی یو نمونه وایي پلانې اول له پلانې دویم دې دریم دې پلانې فیل له نه پاګه ټیم کې دې زړه سهالي دا زړه سم درځي سره کې روزي ورته او دې دا سوچ کې کپیل شومه نغمخ کې نتایج ته ګوري پلار به مې وایي مور به مې وایي په کور کې مې زې نشتی جون به مې خراب شي او دا به شو دې سوچونه دې تلې کله چې تا په قبر کې کیدی نو په دغه ورځ به ستاسو نتیجې اعلان کړي تا چې سکړی وي هغه رب العالمین بالکل ریکارډ کړی دی دا هر څه به رب العالمین خي هغه به تل تیار نتیجه درکړي د دې نتیجې نه به تاسو پته ولګي چې مخکې تاسو سره څه کېدو